وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. قاری صاحب که تاسو غواړئ چې صحیح حنفیت وپېژنئ او د حنفیت په نوم د ګنګړپانو د اهل بدعتو نه بچ شئ او حنفیت د بدعت نه جدا کړئ، نو د امارت اسلامی د مفتی اعظم مولانا عبدالعلی دیوبندی رحمه الله کتابونه مطالعه کړئ. بلوغ المرام او دارنګ نصب الخیام وغیره چې د افغانستان د خلکو د مزاج مطابق لیکلی دی، او دلته چې چا په حنفیت کې بدعات ور داخل کړي نو هغه یې ترېنه خارج کړي دي. دارنګې پکار دی چې د امام اهل سنت مولانا سرفراز خان صفدر رحمه الله د کتابونو پوره سیټ پیدا کړي او هغه مطالعه کوي، په هغې کې به تاسو ته صحیح حنفیت په لاس باندې درشي او د حنفیت په نوم د دې دجالانو او ګانکړپانو او د اهل بدعتو معلومات به درته وشي. مونږ د ځان نه څه نه وایو، مونږ د اموي خبرې را نقل کوو، خو هغه خو مشران دي، نو هغوی ته په کنځلو کولو دوی نور هم زیات بدنامیږي، نو کنځلې مونږ ته کوي د اهل بدعت. خو زه د دې به الله پاک په قیامت کې ورسره حساب کوي، مونږ خو د ځان نه څه نه وایو، د همدې اکابرو تحقیقات دي. په دې کتابونو کې به تاسو دا وګورئ چې لکه چې وکټوري اهل حدیث، دارنګې پنجپیریان مماتیان، دوی چې د دین او د حنفیت دشمنان دي، نو د دوی نه زیات اهل بدعت چې مختلف نمونه لري، دوی د دین او د حنفیت زیات دشمنان دي. دا درې واړه ټولې ډلې اهل بدعت دي. دوی په هره طریقه کوشش کوي چې حنفیت بدنام کړي. دا کوم شیان چې دوی کوي دا ګوره د احنافو په یو کتاب کې نشي ښودلی. د احنافو په کتابونو کې تاسو خپلې وګورئ، د شروط الصلات نه شروع کوي تر هدایو پورې او تر فتاوو پورې، فتاوی شامی او تر قاضی خانه پورې. په کوم کتاب کې دا مروجه جشن عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم لیکلی دی؟ نه په متن کې شته، نه په حاشیه کې شته، نه په نقطه کې شته. مولا علی قاری رحمه الله حنفی دی، هغه هم په دې مروجه جشن عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم باندې رد کړی دی. هغه رساله لیکلې ده، د رسالې ټوله خلاصه صرف تعلیمي او تبلیغي جلسه ده او په تخصیص رد کړی دی، یعنی په هغه چا رد کړی دی چې د هغه دا عقیده چې په دې میاشت کې جلسې جوړول او جلوسونه کول زیات ثواب لري. نو په دې تخصیص باندې رد، تخصیص الجوازي که تخصیص الثوابي که تخصیص کثرت الثوابي، چې څوک وایي چې یو څه ناڅه ثواب زیات دی په دې میاشت کې، په دې ټولو یې رد کړی دی. او دا صراحتاً په دې مروجه جشن عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم باندې رد دی، ځکه دا د اهل بدعتو بیانونه به تاسو اورئ چې هغوی وایي چې زه مناظره کوم، زه د تخصیص قایل یم، او په تخصیص باندې هغه رد کړی دی. شاه ولی الله الدهلوي رحمه الله پورې دوی افترا کوي، هغه جشن عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم نه دی لیکلی. شاه عبدالرحیم رحمه الله پورې هم افترا کوي. د حنفیت په یو کتاب کې د مروجه جشن عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم نشته، البته صرف تعلیمی او تبلیغی جلسه شته، که د سیرت النبی نوم ورته څوک ورکوي او که د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم نوم ورته څوک ورکوي، دا شته دی چې صرف تعلیمی او تبلیغی جلسه لکه مفتی فرید صاحب رحمه الله چې لیکلی دی. دارنګې د شروط الصلات نه شروع کا تر هدایو پورې او تر فتاوو پورې، فتاوی شامی او تر فتاوی قاضی خان او نورې چې څومره فتاوی دي. د احنافو په دې ټولو کتابونو کې په کوم کتاب کې د ذکر سره رقص او غورځېدل را غورځېدل او زګونه کول دی په کوم کتاب کې لیکلي د احنافو؟ فتاوی شامی او البریقه او طحطاوي، فتاوی ابي سعود وغیره، دوی ټولو خو یو غټ عنوان لګولی دی چې مستحل الرقص کافرون. موږ تکفیریان نه یو، خو اخرس شیطانان هم نه یو چې د حنفي فقه دا عبارات پټ کو. د دې عبارت څه معنا ده؟ مستحل الرقص کافرون. او بیا په تشریح کې شامی هم دا لیکلي چې د دې نه هغه خلک مراد دي چې
چې ځان ته صوفیان وایي او د ذکر په حلقو کې غورځي راوغورځي او رقص او ګډاګانې کوي. دارنګې یو کس چې ګیره لنډی سګرټې خولې ته نیولی سپي جنګی او لمونځ پیژني نه لمونځ نه کوي، حنفي فقه کې داسې کس ته فاسق او فاجر ویلی شوی دی، پیر او صوفي ورته نه دی ویلی شوی. تصوف شته، تصوف ته په قرآن او په حدیث کې احسان او تزکیه وایي او دا د دین یوه اهمه شعبه ده. د مشکات شریف اولنی حدیث کې د الاحسان د ذکر لاندې علماء دیوبند دلته د تصوف پوره تحقیق کوي. موږ په تصوف رساله هم لیکلې ده. تصوف شته دی او صوفیانو دین ته ډیر زیات خدمت کړی دی، خو صوفیانو کړی، لنډګیرو نه دی کړی. څوک چې سپي جنګوي، لمونځ نه کوي او د ذکر سره رقص کوي، ګډاګانې کوي، دا پیران نه دي، فاسقان دي. موږ د فاسقانو نه منکر یو، د پیرانو نه یو منکر. پیری شته خو لنډګیری پیر نه فاسق، پیر شته خو بې نمازه پیر نه دی بلکې فاسق دی. پیر شته، تصوف شته خو په مساجدو کې ګډېدونکی پیر نه دی بلکې فاسق او فاجر دی. بلکې د فاسقانو نه بدتر دي. فاسقان ځان ته فاسقان وایي او توبه وباسي. امام رازي رحمه الله فرمایي چې دا د فاسقانو د کافرانو نه ځکه بدتر دي چې هغوی ته د توبې امید شته چې هغوی ځان ته فاسقان وایي. او دا خلک چې دي فاسقان دي خو ځان ته فاسق هم نه وایي بلکې ځان ته بزرګ وایي. سپی به جنګي او بزرګ به دا عجیبه بزرګي ده. نو تصوف د دین شعبه ده، خو سپي جنګول، ګیره خریل، ګډېدل دا تصوف نه دی. دارنګې تاسو چې وایي چې قرآن کریم چې څوک مني او یا خپل عمل په قرآن ثابتول غواړي نو دا 25% دی وابي دی معاذ الله. دا د حنفیت دپاره بیخکندي دا خلک کوي. دوی اصول شاشینه دا ویلي، اصول شاشینه شروع کوي تر آغ حسامی او تلویح التوضیح پورې. زموږ په دې ټولو کتابونو کې اوله صفحه کې دا خبره ده چې د احناف اول دلیل کتاب الله دی او دوهم دلیل سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. که په دې کې حکم ملاو نشو بیا اجماع ده او اخر کې قیاس دی. او د قرآن کریم چې څومره تفسیرونه دي دا خو ټول مقلدینو لیکلي دي. د احادیثو چې څومره شرح دي، د سنتو تشریح دا ټوله مقلدینو کړې ده، خصوصا احنافو کړې ده. او موږ دنیا ته په چیلنج سره دا خبره کوو چې قرآن د احنافو سره دی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث چې دي دا د احنافو سره دي. دا اختلافي مسئلې که څوک په قرآن ثابتول غواړي، زه ټولې دنیا ته چیلنج ورکوم، راځئ په قرآن یې در سره حل کوو. که د پیغمبر علیه السلام په احادیثو یې ثابتول غواړئ، مثلا اوس دا د عوامو په مابین کې مشهورې مسلې دي، 3 طلاقه 3 دي، دا موږ په قرآن ثابتو. خو مقابل شیعه، قادیانی او وابي چې 3 طلاقو ته یو وایي دی په قرآن نشي ثابتولی. موږ وایو د رکوع په وخت کې اگر چې د رفع الیدین مسئله د امامانو په مابین کې اختلافي ده، خو وابیان خو ورته اختلافي نه وایي. نو وابیانو ته موږ وایو، وکټوریانو ته چې راځئ په قرآن را سره دا مسئله حل کړئ. موږ په قرآن ترک د رفع الیدین ثابتوی شو. د نبی علیه السلام او په سنتو کې په 1400 احادیثو کې ثابتوي شو. نو قرآن او سنت خو زموږ سره دی. دا خلک نه پوهېږي، حنفیت نه دوی د ځان دپاره بزنس جوړ کړی دی. نو احتیاط کوئ. د افغانستان د اسلامي امارت د مفتی اعظم مولانا عبدالعلی دیوبندي رحمه الله که زموږ خوله وړئ نو موږ خو د هغوی عبارات را نقلو، د هغوی کتابونه ځان ته پیدا کړئ. او د امام اهل سنت مولانا سرفراز خان صفدر رحمه الله کتابونه پیدا کړئ. په دې عوامو موږ ته افسوس راشي. یو قاري صاحب دی اسلامي امارت کې د غنایمو په اداره کې خدمت کولو مختلف خدمات یې کړي دي. لوی مجاهد دی قاري صاحب نعمت الله، د کلکهار پنجاب طرف ته دارالهجرت کې کور او دلته د پکتیا د زرمت زلته ورغلی او مدرسې ته نو په قوم سلیمان خیل دی
ما ته قصه وکړه چې دلته زموږ د قوم یو پیر دی، په نوم اخیستلو باندې به بیا بعضې مشران رانه خفه شي، خو دلته په پکتیکا او په قندهار کې بعضې خلک مریدان لري، اگر چې الحمدلله افغانستان د بدعاتو نه خالی دی او دا د علماو او د صحیح صوفیانو وطن دی. خو دا قاري صاحب ما ته قصه کوله چې زموږ د قوم پیر راغلی او د لمانځه ټیم شو، د لمانځه وخت شو، خلک لمانځه ته لاړه او د سګرټ خولې ته نیولی و، سګرټ یې لګولی و، لمونځ یې ونه کړو. او خلک چې د لمانځه نه واپس راغله نو دعا یې د ده نه اخیسته. نو د دې په حال هم افسوس پکار دی. تاسو لمونځ کړی دی، ده لمونځ نه دی کړی، دا بالمازه الله دې دې هلاک کړي. دا خو پیر نه دی، دا خو فاسق دی، بلکې د فاسق نه هم بدتر دی. نو عرض مې دا و چې حنفیت کې بدعات نشته. د حنفیت کتابونه مشهور کتابونه دي، په مدارسو کې مونږ تدریسو. همدغه کتابونو کې خپل عقیده ګورئ او خپل اعمال ګورئ. الله دې مونږ ته په صحیح حنفیت باندې د استقامت توفیق راکړي. شاه ولی الله الدهلوي رحمه الله فرمایي چې ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، غالبا کشف او یا د خوب واقعه ده، چې د حنفیت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مشهورو صحیحو احادیثو سره مطابق مذهب دی. خدا خلق چې خپل صغراګانې او کبراګانې او خپل نتیجې په حنفیت ورتاواني، دا احناف نه دي. نور مسائل چې بزنس پکې جوړي هلته په حنفیت باندې حوالې ورکوي، خو چې بزنس پکې نه وي نو بس بیا د نورو کتابونو نه بیا اخذ کوي، ګلچینی کوي که یو ځای د یو کتاب نه راخلي، د نورو مذاهبو یو د بل ځای نه راخلي، څه موضوعات را جمع کوي او خودساخته حنفیت یې جوړ کړی دی. نو بعضې خلک چې دا خبره کوي چې څوک 25% قرآن کریم خپل عمل په قرآن کې ګوري او یا دا مطالبه کوي چې دا ماته په قرآن کې وښیه، دا 25% وابي دی، حنفي نه دی. نو دا صحیح حنفیت د ده نه دی مراد، دا خودساخته حنفیت مراد دی چې د خپل کور په کارخانه کې یو څه صغراګانې او کبراګانې او څه نتیجې جوړې کړي دي او د ځان نه ورته حنفیت ویلی دی، هغه خو رښتیا هم د قرآن نه خلاف دی، هغه خو حنفیت نه دی. صحیح حنفیت د قرآن او د سنت سره بالکل موافق دی.